او لالا یوسف غلجی د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی غړی د کور کمیټې غړی ملک مجید کاکړ ته خواست کوم چې د راسي په صدارتي چوکۍ باندې کښیني د مشترک زوایم چکن دوی کابل دوی زوایم چکن دوی کابل دوی تو اسلام آباد کشی دی بوربند دوی هسی کلیواله مینه نه کیږي زوایم کابل او په کرغه کې منظره دوي زوایم کابل او په کرغه کې منظره دوي توای آلمان کې بیروبر دوي اوس د بلې وینا دپاره ډاکټر فراز خان اڅکزي ته خواست کوم چې دی راسي خپله وینا تاسو ته وړاندې کړي ډاکټر فراز خان بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم پر سټیج باندې ناست درانو مشرانو په حال کې ناست مشرانو کشرانو ټولو ته سلام وړاندې کوم د غازي عبدالله خان تاریخ دا د ټول د لر او بر د یو افغان تاریخ دی دا شخصیت یوازې د یو قوم سره نه دی تړلی د دې په باره کې په افغانستان کې په فارسي ژبه باندې په پښتو ژبه باندې په هندوستان کې په اردو ژبه باندې پر دې باندې ډېر لیکنې سوي دي دا یو داسې تاریخي شخصیت دی چې د 200 کاله مخکې و تمام افغانانو ته یو تګلاره پرېښوله تګلاره دا ده چې د 200 کالو څخه په موږ باندې زموږ دشمنان زموږ خلاف په سازشو اخته وو زموږ لوی افغانستان د دې خلاف دومره سازشونه وسو چې نن موږ ورته په څو ټوکرو سره تقسیم وو دا یو ډېره اوږده لړۍ را روانه ده دا داسې لنډه خبره نه ده چې موږ نن دې حال ته را رسېدلي یو په دې کې زموږ د دښمنانو چې سرخیل یې انګریزان دي یا د هغو غلامان بیا دلته د غلامان پسې پیدا سوي دي بیا د هغو پسې پیدا سوي دي دا ټوله لګیا دي دوی زموږ لوی وطن داسې تقسیم کړی دی چې دا نن موږ دلته مقبوضه افغانستان چې ورته وایو چې دا دلته موږ په خپلو بچیانو تعلیم کوو لاسونه او پښې زموږ د تړلي دي موږ مجبوره یو و خپل دښمن ته خپل بچیان ور استوو چې هغه یې را وروزي او هغه په سکولو کې کم تعلیمونه ورکوي تر کومه ځای یې رسولي دي نن دا اوس چې کوم حالات روان دي پر افغانانو باندې زما په خیال سره زما په ژوند کې دومره سخت حالات ما نه وو لیدلي لکه دا نن چې روان دي چې نن افغانان پښتانه بلوچان افغانان څونه تنګول کېږي په دې ملک کې څونه زیاتوب ورسره روان دی د دا ټولو سرچینه چې ده هماغه زموږ د دښمنانو هغه پلانونه دي چې موږ یې تقسیم ساتلي یو یعنی پر هر لیول باندې که زموږ مذهبي اړخ راواخلو دا مذهبي پارټیانې ټوله سره تقسیم دي یو د بل خلاف سره لګیایي او که د قام پرستۍ یو سیاست دلته پارټیانې کوي دا هم سره تقسیم دي دا حالات چې دی ورځ په ورځ به نور هم بدتره کیږي چې تر څو پورې موږ په یوه افغان باندې غیرت ونه کړو او پر یوه افغان پر نامه باندې ننګ ونه کړو که نن پر چمن باندې پر لت روان دی پر ټول د تورخم سونې چې در چمن پورې نور پر ټول چینو پر دې کرښه باندې دا ناروا کرښه پر دې باندې پاسپورټونه منل سوي دي یو چمن چې دی د نن ورځې پورې پاسپورټ نه مني او نن چې کوم تاریخي پرلت روان دی ټوله اروپا یې ویني ټوله دنیا یې ویني دا چې دی دا یو د لمر څرکه ده چې باید په دې کې پر نورو علاقو کې هم پرلتونه شروع شي خصوصا خاص پر د بارډر پر کرښو باندې دا خبره داسې ده چې زموږ وروستۍ نه یوازې یو سیاسي تقسیم روان دی بلکې لو خبره دا ده چې زموږ وروستۍ وسایل لوټ کېږي دا ټوله کیسه یې زموږ وروستۍ وسایلو ته جوړه کړې ده نن که دا کرښه ومنل شي د اوسه پورې چې چا نه ده منلې پر دې باندې
ډېر انسانان ولاړو، ډېر غټې غټې ککرۍ ولاړې. پر دې باندې د سردار داود دغه سوی دی، سر تللی دی. پر دې باندې د ډاکټر نجیب سر تللی دی. پر دې باندې نور داسې باچاهان تېر سوي دي زموږ په دوی کې دغه کې چې پر دغه کرښه باندې د دوی سرونه تللي دي. همدغسې د طالبانو مشر ملا احمد عمر چې کله کرښه نه ومنل، امضا یې نه کړله، نو تاسو ولیدل چې بیا د 9/11 ډرامه شروع شوله او د هغه په ترڅ کې امریکا راله کښېنستله. 20 کاله نور تیر کړلو، خو بیا هم دا ورځ دا کرښه چا نور سره ومنله. او دا به انشاءالله هېڅوک هم نه مني. دغه کرښه به لرې کېږي او دا هسې هم په ټول دنیا کې د بین الاقوامي قوانینو مطابق دا هېڅ رسمیت نه لري. دا یو لاین دی، دا چې انګریز دی، یو لاین اف کنټرول یې هلته پر کشمیر باندې دغه کوي. کشمیر هم موږ د لوی افغانستان برخه بولو او یو د ډیورنډ کرښه ده. دا لاینونه دي، دا د نن ورځې پر چا نه دي منلي. لہذا موږ پر دې باندې ولاړ یو. موږ د خپل غازي عبدالله خان د هغه د لښکر د هغه د قربانیو پر نقش قدم به ځو او د خپل لوی وطن به ازادوو. زموږ په ملک کې چې څومره وسایل خدای موږ ته راکړي دي، د دنیا یو ملک هم نه لري. موږ د ملک چې څومره ښایست په دنیا کې شته، د دنیا په یو ملک کې شته نشته. اروپا کې ما وخت تېر کړی دی، په نیمه دنیا کې زه ګرځېدلی یم. زموږ د یو اوبه په دا ګرم نړۍ کې نشته. زموږ د وطن میوې، زموږ د وطن معدنیات دا په دا ګرده نړۍ کې نشته. لہذا د خلکو داسې یو دغه جوړ کړی دی چې دا پښتانه بلوچستان به چې دا اوس په مقبوضه کې راګرځي، دا به دونه تنګ کو چې آخر به دا پرېږدي. او که چیرې دا کرښه ومنل شوله، په دویم پړاو کې به بیا موږ ته د هغه وایي چې تاسو پښتانه بلوچستان نه اوس ځئ ایران او افغانستان ته، دا به پر دې باندې مکمله قبضه وشي. اوس هم د ډیچې په شکل کې تر یارو پورې رارسېدلي دي. لہذا زه د غازي عبدالله خان په دې ورځ باندې هغه ته د خراج ګلونه پیښوم او دغسې د نور شهیدانو ته نور مې وخت نه اخلم. ډېره مننه.